په روجو عادت شوی ښه تیار عادت یې په روجو باندې څنګه چې رمضان ختم شي د اختر په ورځ خو روجې نیول حرام دي ورپسې ډایرکټ د څه روجې شروع کړه شوال حدیث کې دي چې چا د رمضان روجې ونیوي ثم اتبعه او بیا ورپسې کړي دا شپږ ورځې من شوال د شوال ده کانه که صیام الدهر لکه ده چې ټول کال روجې ونیوي ټول کال ځکه چې یو روجه په څو ده په لس یو میاشت روجې لس میاشتې شوې بیا شپږ روجې څو میاشتې شوې دوه میاشتې شوې نو څومره شو کال شو د شپږ روجې د نه پاتې نه شي او ځان له یو تکړه مؤمن مسلمان ملګری وګوره د هغه سره روژه ماتې کوه یا د هغه سره د روژې کې کښېنه پاسه دغه شپږ ورځو کې نو جذبه به ده پکې دا مې یو طریقه ده چې زما ورته سوچ تللی دی څو پیري او تجربه کې هم راغلې ده او ډېره ښکلې طریقه ده چې د سړي ملګری دینداره او هغوی د روجې نیسي او دوی روژه ماته یو ځای کوي پېشمنۍ یو ځای کوي یو بل سره د روجې په دې دوران کې کینی او کتاب وایي او قرآن مراجعه کوي نو دا روجې ډېرې زر به تېرې شي نو د شپږ ورځو کې ځان له دې څه ملګري پیدا کړه او که نه خپل کور او بچي دي په کور کې دغه ماحول جوړ کړه اسانه به چې کله ته دیندار او کور کې ماحول د دیندارۍ دا روجې به ټول نیسي ښځو به هم دا روجې نیولي تا به هم نیولي خویندې ورونه چې کوم د روجو نیو دي او بالغان دي هغوی به هم دا روجې نیولي نو کور کې یو ماحول جوړي بیا سړی نه تنګېږي بیا ګرانه نه دا ګران هلئ چې ټول کور کې ته یوازې روجې نیولي او څوک د سره خوا شا کې نه نو بیا لږ شیطان سړي ته یو خبره بله خبره دا کوي چې دا خو جي سنت دی لږ یې لیټ که ما ته پته ده که نه ډېرو خلکو نه په دې پاتې شوي دي اولني ورځو کې ونه نیوي کله به ونه نیسم وي کله به ونیسم دې منځ ته لږ منځ ته ګورې ټیم خو شتي ولې ولې حدیث کې دا نه دي چې شوال دا دلیل خو یاد کړی شوال ټوله میاشت زه صحیح د نیمې ته شم چې د نیمې ته شوي د دغه نه شروع کوم د 21 نه نو د 21 نه چې شروع کوم نو بیا به په شپږیشتم ختم شي هغه 21 هم راشي دی وي د دغه نه به شروع کوم د 15 نه نو د 15 نه د 10 پورې څو شي شپږ ورځې تختې ونه هغه 15 په کې هم تېره شي شپږیشتمه په کې هم راشي بیا ویره او هغه موقع لاړه ټوله حالانکه په کال کې ګوره یو موقع ده په کال کې یو موقع ده شوال په کال کې څو پیر راځي خو یو پیر راځي که نو دا موقع ده بیا په هغې پسې سمدس که زور ده پکې او طاقت ته پکې او شوق دی د جنت ته ګټلو او ځان په هغه خلکو کې وردننه کول غواړي چې هغوی جنت ته ډېر لوی سفر کړی دی او ډېر مخکې تللي دي که ته هم ځان د هغوی په دې ټولګي کې ور اچول غواړې نو بیا د هفتې د 2 روژې دا نیسه د پیر د ورځې او د زیارت د ورځې د جمعرات د ګل چې د پیر ورځ هم ووایي او یا جمعرات زیارت ورته هم ووایي د دې د 2 روژې نیسه که دغه نه بیا میاشت کې 3 ورځې روژې نیسه میاشت کې 3 ورځې روژې دا نیسه حدیث کې راځي چې څوک دا نیسي لکه ده چې ټول کال روژې ونیولې یو په لس ده نو 3 روژې یو میاشت شوه او چې ته هره میاشت کې 3 ورځې روژې نیسي لکه هره میاشت چې دې روژه ونیوه او بیا به کې رمضان پوره میاشت روژې ونیسي څومره اجرونه دي